د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرمفتش راپور ورکړی داسې نه ښکاري چې وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ترهګرو سازمانونو سره د روابطو د بندېدو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي وي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش د دفتر سرپرست شان اونل په خپل راپور کې چې د متحده ایالاتونو پارلمان لپاره چمتو شوی لیکي طالبان د القاعده ملاتړ ته دوام ورکوي او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزی قومندانۍ هم د راپورونو په خپرولو سره ویلي چې د استخباراتي سرچینو له موندنو داسې ښکاري چې طالبانو له القاعدې سره د مخالفت پر ځای له هغې ترهګرې ډلې سره روابط پیاوړي کړي دي. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان هم د پینټاګون د راپور د موندنو په تایید سره وایي د استخباراتي ډلو اړیکې دومره پیاوړي دي چې په اسانۍ سره ختمېدای نشي. دوی وایي په ځانګړې توګه د وسلوالو طالبانو حقاني شبکې د القاعدې سره په ګډه بریدونه کوي او استخباراتي معلومات یو بل سره شریکوي. طالبانو د القاعده په منځ کې د پخوانه ډېرې نږدې اړیکې وي او تر اوسه زه فکر کوم داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې دا اړیکې پرې شوې وي. ځکه چې که چېرې طالبانو وغواړي چې افغانستان کې القاعده نه وي په هېڅ صورت سره د القاعدې لپاره امکان د دې نشته دی چې دلته فعالیت وکړي. ځکه دولت هم په ضد دی او طالبان هم که چېرې په ضد شي بیا دلته زوی د فعالیت لپاره امکانات نه لري. نو زه داسې فکر کوم چې د دوی په منځ کې به اړیکې وي. د چارو د کارپوهانو په وینا که د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه القاعدې سره د وسلوالو طالبانو اړیکې دوام وکړي متحده ایالتونه د دوحې تړون ته به بیا کتنه وکړي. طالبانو سره کومکونه کوي رهبري تقریب د طالبانو اصلا د القاعده خلاص بنام که څوک وایي یا څوک باور کوي چې دوی به له هغه سره د القاعدې سره خپل ټول ارتباطات قطع کړي او نشي کولای. ځکه دوی مختلف قومندانان لري او مختلف قومندانان هم ورسره ارتباطات لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د خپلو معلوماتو له مخې ویلي وو چې وسلوال طالبان د القاعدې ډلې د پلان او رهبرۍ لاندې ستر بریدونه تنظیموي. نوموړي زیاته کړې د وسلوالو طالبانو سیاسي کمیسیون او قطر دفتر په خپل نظامي کمیسیون واک نه لري. د امریکا وسلوالو طالبانو د هوکړې له مخې چې د روان میلادي کال د فبرورۍ په 29مه نیټه په قطر کې لاسلیک شوه وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې له القاعدې سره به خپل روابط بندوي.